قطر کې هم د پاکستان د ریاست سره خبرې روانې دي. نو هغه به کومې نتیجې ته خو یو خبره کوو چې نن په وزیرستان کې په یو میرلي کې په یو 200 باندې تقریبا دغه ورغلي دي ټي ټي پي مجاهدین دی او لشکر کم یو دغه د یو بل دغه نه پیغام چې دای کم یو دی. نو دی خو ډیر کم خې د پاکستان ګور د پاکستان چې 200 مړ شي دی به وي 60 مړ دي او کدی چې ته 15 مړ کې وي 500 وځي دي کنه. د پاکستان درو خو ټول دنیا ته معلوم دی چې پاکستان ویل چې خدای یو دی یقین به کوي نور په یو خبر یقین مکوي. نو الته ډیر درانه تلفات ته رسیدلی دي. نو دا غي پاکستان عمل کې نه په افغانستان باندې په پکتیکا باندې بیا بمباري وکړه. یعنی په د دې په خپل داخل کې دا موضوع ده دا راوړي په افغانستان باندې دا بمباري نه کوي کنه. او زمونږ سره 15 کاله دا لوبه روانه ده په افغانستان کې لوبه روانه. نو په دې باندې به خبرې کوو. ابي بروره معلومات لري د پکتیکا باره کې تاسو مهرباني وکړئ. سلامونه او نیک هیلې باچا صاحب محترم تا ته او راغلو مېلمنو ته څوک چې زموږ غږ اوري خدای دې وکړي چې جوړ روغ ویسه. بالکل همدغسې کوم معلومات چې په ټویټر کې ملګرو پوسټ کړي ول د هغوی نه خو داسې معلومېږي چې د پاکستان مرتد پوځ بیا پر پکتیا باندې بمباري کړې ده او پکې عام وګړي په نښه کړي دي. داسې نه چې دوی نظامي پوستې یا کوم نظامي کسان په نښه کړي عام وګړي چې به وکړي ماشومان زنانه دي نو دوی تل مزریت کړی دی او تل یې داسې کړنې کړي چې عام وګړي په نښه کوي. او بیا بل خبر دا ده چې د افغانستان اوسري میړني ځواکونه هم په جوابي کاروایي کې لګیا دي او جګړه هلته روانه ده. تر اوسه خو لا نورو ولایتونو ته جګړه نه ده غځېدلې خو جوابي کاروایي ورسره روانه ده. نو انشاءالله غاښ ماتونکي ځوابونه به لکه چې مخته ورکړي اوس هم لګیا دی په پوستو باندې افغان میړني ځوانان لګیا دي او بس فاتح به انشاءالله سبا ته بیخي زیاتې وي. نو زه در سره یم لایف کنټرولوم هیله کوم له ټولو ملګرو نه که غواړئ چې په لایف کې د دایي وخت لپاره پاتې سئ او بحث واورئ. غلط کمنټ مه کوئ. غلط کمنټ که هر چا وکړو یا د لایف اصول مراعات نه کړل هغه زه میوټ کوم او بلاک کوم خبره ختمه. نور نو بیا د ګیلې حق نه لري. مننه خوشحاله اوسئ. بالکل غلط دغه والا بالکل به بلاکې به نه به پرېږدي چې تو غلط کوم. زه فکر کوم چې تاسو مرګري به خبرو کې دي نه مخکې تاسو خبرو کوئ د پیم شینواري صاحب دغه ورکوم چې پیم شینواري صاحب تاسو معلومات لرئ د بمبارۍ په باره کې. ما ته خو هم د افغانستان آباد میسیجونه شوي دي دغه شوي دي. سلام علیکم فیم شینواري صاحب باچا صاحب ټول ته بخښنه غواړم. معلومات خو پهلل وس تورخم کې موږ یو ملګری د فرضي کرښه کې ده واتساپ کې اوس میسج راوکړو غواړم میسج به تاسو دروم لګم. دوی په یو کور کلی باندې بمبار کړی ده 4 ښځې شهیدانې شوي دي 6 ماشومان دي پهلل 10 کسه شهیدان دي او 6 زخمیان دي 6 دانې زخمیان دي او 6 نور زخمیان دي. نو 10 شهیدان تر د پاکستان دا کار جابر حکومت دا کار کړی ده او موږ ښه ماشاءالله ښه جوابونه ورکړي دي. پوه شو ویډیوګانې به سبا راوځي او اوس پهلل وایي موږ ته اجازه نشته چې ویډیوګانې وکړو. سبا به ویډیوګانې درته راوځي دوی لخوا نه چې دوی ته څومره تلفات رسولي او بنو کې ښه صحیح اپریشن روان ده. په اسلام آباد کې په یو هوټل کې نن د پاکستان د پوځیانو میټینګ د افسرانو مغه باندې بس مغالته ښه درز غاپ روان ده. نو الته ښه صحیح کاروبار روان ده. نو ان شاء الله سبا به ویډیوګانې راشي. دوی خو کلي نور وس خو نه کېږي باچا صاحب موږ ملکیان بمباروي بې ګناه ملکیان به دا د اسرائیل غوندې پروژه د اسرائیلو کارونه کوي. طالبان سره مخامخ د پاکستان ریاست ما د نن 15 کاله مخکې دا خبره کړې چې د اسرائیل نه ظالم دی په ګرنټۍ وایم څوک هم چې رامدا کېږي د اسرائیل نه د ظلمونه ډیر دي. موږ په جار باندې د پاکستان ریاست د اسرائیل مشر رور دی. اسرائیل د ظلمونه چې دي په سلو دا خبره سل په سلو کې دغه په سلو کې په 50% یعنی دا ډیر مخکې ده په جرمونو کې او په انسان وجلو کې هغه خو د اسرائیل نه بدتر دی. باغې ونه خبرې دي په کار پاچا صاحب بخنه موږ باید دلته یو داسې مظاهره وکړو. ګوره دوی د نړیوالم چوپ دي. دوی د موږ کورونه بلډینګونه بمباروي او نړیوالم غږ نه کوي هیڅ نه وایي بیخي یو غږ نه پورته کوي. مخامخ د توان نه دي کورونه بمباروي. اوس پهلا الله شهیدان لرو 4 ښځې 6 ماشومان دا تل حال دغه شینواري صاحب تاسو معلومات لرئ. خبره بله در په یاد کم فهیم صاحب مخکې یو خبره در په یاد کم هغه ما چې ویډیو پرې کړې وله چې له افغانستان سره سکواټ په نامه باندې مزایل د شوروي د وخت نه په زیات تعداد باندې پراته دي. هغوی هم امتحان کړی دی ویشتلی د ښه نتیجه یې ورکړې ده. نو امکان لري چې هغه هم یو څو دانې په ور وولي نو هغه به ډېره بربادي راولي او انشاءالله اسلام آباد به په نښه کوي. انشاءالله اسلام آباد څه کوي چې نه د لاهور هېر شته دی او نه د اسلام آباد خیال شته دا به وګورو انشاءالله. موږ چې کومه خبره کوو 12 ساعته پس رښتیا کېږي د خیره خو شو تاسو به د خیره وګورئ. سبا ویډیوګانې راځي باچا صاحب انشاءالله سبا ویډیوګانې راځي سبا انشاءالله غوړ خبرونه به سبا سره راځي.
مهرباني وکړه شینواره صاحب تاسو که څه معلومات لرئ. سلامونه او نیکې هیلې ټولو اورېدونکو لیدونکو ته. بالکل د پاکستان دغه فاسق لعین دغه غلام مرتد دغه قاتل او وحشي فوج زمونږ او ستاسو د پکتیا په برمل او په ارګون باندې بمبار کړی دی او هغلته چې دی بېګناه ښځې ماشومان سپین ږیري او ځوانان په شهادت رسولي دي او په بدل کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو د دوی په پوستو باندې په مختلفو ولایتونو کې چې دی ځوابي حمله کړې ده. الحمدلله د دوی فوجیان مردار کړي دي، له منځه یې وړه. دا اوس د کابل د هوایي ډګر نه چې کومې زموږ او ستاسو تیاري دي او څه موده وړاندې البته هغه یې چې دی بیرته لکه جوړې کړي فعالې کړي هغه همدا اوس پورته شوي دي. نو زه فکر کوم انشاءالله تعالی چې د فرضي کرښې نه ښکته چې د دوی کوم نظامي بیسونه یا اډې دي هغه به انشاءالله تعالی د خپلو هوایي بمباریو لاندې راولي او فوجیان به یې له منځه ورته وړي انشاءالله. دفاع وزارت باچا صاحب معزز تازه اعلان کړی د خپلو ټولو سرتیرو ته ویلي دي چې تیار ماشه په لاس کښېنئ. مطلب هغه دغه پوستو باندې خو حمله وکړه خو ورته وویل که دا ځل یو فایرینګ وکړو خالي د کلاشینکوف فایرینګ وکړو بس مرش ته زما امر ته مه ګورئ، شروع ورباندې کړئ. او زمونږ بې د هغې نه باچا صاحب د افغانانو شهادت دی او د دوی مردارېده دي. دوی خو بې د هغې نه مردارېږي او که زمونږ هر یو که سرتیر یو که عام وګړی صاحب د افغانستان هر یو سیاسي مذهبي او جهادي مشر او د هغوی کشرانو دا تیر 50 کاله چې د همدا خبره یې کړې چې پاکستان زموږ دشمن دی دشمن دی دشمن دی دشمن دی، بلکې د پاکستان نه هدف ولس نه دی، د پاکستان نه هدف اسټبلیشمنټ دی. دغه ته باچا صاحب زه ورته نیابتي ریاست یم، پراکسي ریاست ورته یم. دغه نیابتي ریاست انګریزانو همدې دپاره رامنځته کړی چې دا سیمه ورباندې نارامه وساتي، مسلمانان چې دی په جنګ کې ښکېل وساتي تر څو مسلمانانو په ځانګړې توګه افغانستان پرمختګ ونه کړه. باچا صاحب دغه اټوم بم که دا نن دوی چې دا کومه دعوه کوي که دا افغانانو سره وای زه درته قسم د الله په ذات کړمه چې دا اسرائیل به اوس د ځمکې د سر نه ورک وای، والله درته هم دا روسیه به ورکه وای. ځکه افغانانو کې ناراستي نشته دی وروره، افغانان د خپل دین نه او د مظلومیت نه خپل سر قربانوي. خو د دې په خاطر دوی کوشش دا کړی تر څو افغانان دغلته په جنګونو کې ښکېل وساتي او پرمختګ ونه کړه. بالکل هغه مسایل او هغه سکټونه چې کوم تیر 20 کاله زنو داخلي کړی وو، غلامانو جاسوسانو پردیپالو په پنشیر کې ځمکه کې منډلي وو، بیا چې کله امارت اسلامي راځي او هغوی روباسي هغه اوس الحمدلله د هغې ځای نه راوړي د نورو ولایتونو ته. نن او پرون یو څه امتحان هم وکړ، ټیسټ یې کړه، ماشاءالله ښه ادب ولي. ټکر 500-600 کیلومتره فاصله ولي باچا صاحب. او افغانان باچا صاحب بیا په دې درز نه دي، افغانان که یو دم ورته په څټ شو والله که نه اسلام آباد پرېږدي، نه والله که لاهور پرېږدي او نه والله که نور ځینه. دا اوس هم باچا صاحب معزز دا ډېره مهمه خبره ده، بخښنه غواړم ته خپله خبره یاده ساته وروره. دا اوس د پاکستان د دفاع وزیر او د دوی د بهرنیو چارو وزیر سعودي، قطر او اماراتو ته په پښو ورته پراته دي چې افغانستان ته وایي چې موږ سره وربند وکړه. افغانستان ورته چې نه شروعات ته کړی دی ختموو به یې موږ. او په دوحه کې عاجله غونډې را بللې ده. باچا صاحب هغه وختونه اوس لاړه چې کله به افغان چارواکو اسلام آباد او مرې ته به یې منډې والې. اوس په انشاءالله تعالی د پنجابي ریاست د دغې فاسق ظالم وحشي غلام د دغې مرتد ریاست نظامي او ملکي چارواکي به اوس د خیره یا قطر ته منډې ویې لکه د سپیو، یا به چې د عربي اماراتو ته منډې وی، او یا به کابل ته راځي. که څه هم تېره هفته کې زه ورنه کړه، غلامانو لعینانو ته ویزه ورنه کړه، یعنې سپي او خنزیران یې پرېښواده. همداسې په کار ده. باچا صاحب اخرنۍ خبره زما دا ده، ګورې 50 کاله وژل شوي وو، 50 کاله مهاجر شوي وو، 50 کاله زموږ وطن وران شوی دی. افغانستان د دفاعي حالت نه باید څنګه چې راوتلی دی او تعرضي حالت ته تللی دی په همدې کې باید پاتې شي. حتی موږ او تاسو باچا صاحب که چېرته د افغانستان د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو ریاست زمونږ دې سرونو ته اړتیا شي والله بالله په ثم تله ورته حاضر یو. یعنې زه هغلته د وټساپ یو ګروپ دی په هغې کې مشران دي، ما ورته ویل زه حاضر یم سره د زرهاو ځوانانو. ما ته یې ویل چې فهیم وروره کرار یې ویل خپل ژوند وکړئ، دلته ویل شته دی کسان
چې کفنونه د خپل خاورې د خپل ناموس د دفاع په خاطر د سر نه تړلي دي. تاسو یې له میډیا راونیسئ. باچا صاحب ته ووایه نورو هغو افغانانو ته چې په میډیا کې په لکاو فالوورز لري ویل هغوی ته وایي چې میډیا تاسو راونیسئ سنګر ویله موږ ته پرېږدئ. دا ډېر یو مهم پیغام دی. دلته که د امارت اسلامي څوک مخالفان یې هیله ورنه کوو خبره د ګران هېواد افغانستان ده. افغانستان زموږ کور او ګور دواړه دی. دا زموږ عزت دی زموږ ابرو ده. موږ برنه کې دا خبره باید ونه کړو چې وطن د مور حیثیت لري. اوس پنجابي ریاست په ده باندې تیری کړی دی حمله یې پکړې ده. اوس راشي د خپل د مور د پړوني د عزت دپاره باید په میډیا کې موږ د دوی په مقابل کې ښه کلک د افغانستان د اوسني حکومت نظامیانو سره باید ودرګو. هغوی باچا صاحب ګوره ما درته څه ویل والله بالله چې ما ته یې ویلو چې مه راځئ دلته ویلی کسان شته دی خالي ویلی میډیا کې تکړه شئ. باچا صاحب نو موږ په دغو افغانانو باندې غږ کوو چې ټویټونه وکړئ پوسټونه وکړئ. همدغسې دغلته په بهرنیو هیوادونو کې چې کانګرس سره مخ کړئ که فرانسوی که جرمنی که بلجیمي که هالنډۍ که هر څوک دا پیغام ورته ورسوئ چې دوی جنګ شروع کړ